د اوښکو او سترګو ترمنځ فلسفي مکالمه د زغم، فراق او وفادارۍ تمثیل. سریزه د انساني احساساتو نړۍ له هغو مفاهیمو ډکه ده چې نه یوازې بیان سخت دی بلکې درک یې هم ژور تحمل ته اړتیا لري. له دې مفاهیمو څخه یو د زغم او فراق ترمنځ اړیکه د هغه شیبه چې یو څوک نور د درد زغملو وس نه لري او یا د یو چا حالت د دومره فشار لاندې وي چې له ماتېدو پرته بله لار نه لري. نو بیا فراق او بېلتانه ته وایي چې تا زغملی شم خو دا حالت نور د زغملو نه دی. دا مقاله د اوښکې او سترګې ترمنځ یو تمثیلي مکالمه رااخلي چې پکې د انسان د احساساتو د تحمل حدونه، د فراق تریخوالی او د وفادارۍ ژور مفهوم څېړل کیږي. د مکالمې بیان: اوښکه له سترګې شکایت کوي. ولې دې دومره ژر زه پرېښودم؟ ولې دې دومره بېوفایي وکړه؟ زه خو په تا کې اوسېدلم. دا ستا غېږه وه چې زه پکې ژوندی وم. خو نور مې وس نه درلود، زه نشم کولی ستا د احساساتو په سمندر کې ډوبه پاتې شم. زه له دې ژورو دردونو ستړی شوم. ما ته فراق اسانه ښکاره شو او پاتې کېدل راته تر رابېلېدلو ډېر سخت و. سترګه په سادګۍ خو ژورې معنی سره ځواب ورکوي: ای اوښکې، زه هماغه سترګه یم چې د انسان د رنځ، بېعدالتۍ، ظلم، بېوسۍ او فریادونو ننداره مې کړې ده. ما تل زغم کړی، زه لا هم زغم کولی شم. ته خو له ما زېږېدلې وې، ولې دې دومره کمزوري وښودله؟ زه لا هم چمتو وم چې ته زما په غېږ کې پاتې شې. ولې دې دومره بېحوصلې پرېکړه وکړه؟ اوښکه چوپ ته ژبه نه لري خو احساسات لري. نری، خاموش او غمجنه روانېږي. په زړه کې یوازې دا وینه کوي: زه له تا تللی نشم خو پاتې کېدی هم نشم. زه ځم په خاورو کې ورکېږم، زه به وبشم، زه د هغو مغرورو ګامونو تر پښو لاندې کښېږم کوم چې نه احساس لري نه عاطفه. او کېدی شي چې هم دا مې تقدیر وي. زه مجبوره یم چې لاړه شم، دا زما وروستۍ لاره ده. تحلیلي برخه: دا تمثیلي مکالمه د انسان د نننۍ نړۍ یوه ژوره څېړنه ده. سترګه د زغم، حوصلې، صبر، وفادارۍ او استقامت تمثیل دی او اوښکه د احساس، عاطفې، ژور درد او فراق بڼه لري. دا دواړه د انسان د وجدان دوه اړخونه دي. کله کله د احساساتو زور دومره قوي شي چې له زغم څخه اوښکې تویېږي. خو هره اوښکه د بېوسۍ نښه نه ده بلکې د چا د تندنه ګډوډ تضادونه څرګندوي. دا دوهګونی حالت د انسان د فطرت برخه ده. کله زغم کوو، کله مو وس نه وي، کله ژاړو، کله غلي یو، خو دواړه حالتونه د انساني وجود د ژورتیا ښکارندویي کوي. فلسفي پایله: اوښکه تللی شي خو سترګه پاتې کېږي. دا د ژوند یو حقیقت دی چې ځینې کسان موږ پرېږدي، ځینې حالتونه موږ نه زغمي، ځینې احساسات د فراق لوري ته ځي، خو ځینې زړونه لا هم د حوصلې توان لري. اوښکه د کم ظرفیتۍ نښه نه ده بلکې دا ثبوت دی چې انسان لا احساس لري. سترګه که اوښکه پرېږدي، دا یعنې زغم یې هم حد لري. نو موږ باید دا درک کړو چې هم د تلو پرېکړه درنه ده، هم د پاتې کېدو زغم. پای: موږ باید دا درک کړو چې هره اوښکه بې ځایه نه ده. دا د یوه ژور درد، د یوه احساس او د یوه زړه فریاد دی. او هره سترګه که هر څومره قوي ښکاري خو بیا هم زغم ماتېږي، اوښکې ترې تویېږي. خو سترګه د اوښکو تر تویولو وروسته هم د زغم د یو د خاموشه تمثیل په بڼه پاتې کېږي. ژوند د همدې مکالمو مجموعه ده، چوپ خو ژور،